پر همدې موضوع لا تم کېږو بحث پې لرو د بحث لپاره موږ سره په خپرونه کې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی عزیز مارج وصل شوی دی. مارج صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر که په پیل کې همدا وپوښتم ښه د پاکستان دیني عالمانو د پاکستان له پوځ څخه غوښتي چې له افغانستان سره د جګړې له لارې نه بلکې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. څه فکر کوئ چې دوی څومره په خپلواک ډول راټول شوي دي؟ واقعیت همدا دی که پوځ راغوښتي؟ مننه. لومړی تاسو ته نیکه همکارانو ته قدرمنو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورې موږ همیشه دا خبره کړې چې پاکستان ټول واک اختیار د پوځیانو په لاس کې ده. بهرنی او کورنی سیاست په پالیسي غربي نړۍ ورکوي. د ISI په مرسته باندې مخکې هلته که سیاسي ګوندونه دي، سیاسي حرکتونه دي، مدني حرکتونه دي، مذهبي دي، علما دي، جماعت علما ده او نور تحریکونه چې واړه غټ دي، دا ټول ISI جوړ کړي د خپلو خاصو موخو دپاره. بودیجه او پیسې او مصرف سعودي عربستان ورکوي، غربي نړۍ ورکوي، د دې لپاره چې د هغوی اهداف او پروژې او پروګرامونه مخې ته بوځي. مولانا فضل الرحمن څه د پلار مفتي محمود هم د ISI او جنرال جامه د مولانا کې استخباراتي لوبې دي، هر ډول کسان استخداموي، لوی لوی القاب نومونه ورکوي، شهرت ورکوي، مشهوره کوي یې، په هغه باندې خپلې پروژې مخته بیایي. پاکستان یو پروژهیي هېواد ده، البته هېواد 1900 کاله یو ایالت د غربي نړۍ دا جوړ کړی د خپلو موخو مقاصد دپاره. خپله مشران یې ژمن نه دي دې ته چې پاکستان بقا ولري که ونه لري. دې لپاره خپله پانګونه او سرمایه‌ګذاري په بهر ملکو کې جایدادونه بهر دلته لوبه پنجابیانو شروع کړې ده. ډاکټر به په دې کې ځان دپاره کوم معیشت ژوندګي لري، جنګ، جګړې، ډلې، ټپلې، توریزم، بهرني تورستان، بهرني ډلې ټول راوړي بلوچستان او پښتونستان په سیمو کې. جنګ جګړه د پښتنو او بلوچو په سیمو کې کوي. په نفر پیدا کول، سیمه کنټرولول، پاکستان کړنو په همدغو احزاب باندې کوي، په همدغو علما یې کوي. دوی تبلیغات کوي او ګرځي او راګرځي خلک، هغه خلک چې واقعا ازادي غوښتونکي دي، ضد د پالیسي د پنجابیانو دي، یا برعکس مبارزه کوي. همدغه ګوندونه، همدغه علما او همدغه ډلې تپلې هغه راوباسي لارین په نوم باندې، د غونډې په نوم باندې جلوس ده، پلان ده، پستان ده، راولي په سټیج دروي. ISI ته په ګوته کوي چې دغه کس ده. ISI د پوځ ته هدایت ورکوي یا هغه سره مشوره کوي، هغه ته سره ګډ راځي د عملیاتو په نوم، د دفاعي عملیاتو په نوم، د تعاطي په نوم، همدغه کسان اخلي نمایندګي لري. دا یو مسله. دوهم مسله همدغه احزابو سیاسي ګوندونه دا دي چې په دې باندې بهرنۍ پروژې پلې کوي، ترهګر ډلې راولي، روزي ساتي، ادرس تناب بدلوي. ادرس کله افغانستان ورکړه، کله له بهر ورکړه، هغه څه چې خپله کوي هغه په بل اړوي. په بنا دغه لوبه روانه کړې ده. تاسو وګورئ داعش مشران په پاکستان کې پیدا کېږي به کېږي، د القاعده مشران هلته پیدا کېږي به کېږي، هلته ترکیه استخبارات راځي د ډیورنډ کرښې په دوام سره اوسنۍ د پاکستان اطلاعاتي خاوره ده، په هغه خاوره کې یو د داعش یو کس نیول کېږي، وژل کېږي. مارج صاحب ښه راځئ واضحا مشخصا همدغه وایو چې آیا دغه دیني عالمان دومره سر و رسوخ لري چې دوی د پوځ دې ته قانع کړي چې د افغانستان سره د جګړې له لارې نه بلکې د خبرو اترو له لارې ستونزې حل کړي؟ بلې اسان ستونزه نشته، ستونزه خپله پاکستان جوړه کړې، جګړه نشته. د سولې خبره کوي، حمله پاکستان وکړه، یو ځل نه دوه وارې، افغانستان درته جواب خبره مسله حل شوه، یا لارې پاکستان بندې کوي، ځکه افغانستان مجبوره ده چې ځان ته بدیل لارې پیدا کړي، ځکه موږ خو له 5 نورو مملکتو سره شریکه پوره لرو. پاکستان خو تنها ایران او افغانستان او هند سره لري، له درې واړو سره دی جوړ نه ده. تاوان خدای کوي، سره خدای کوي، صحیح ده. اوس وخت کې به د افغان تاجرانو مال بنا ساتي ودراوه او لاره بنده کړه، هغه باندې د برج او مالیه او ټکس راځي،
قیمتونه به زیاتېږي لکه 1990 کال کې افغانان تاجر سوداګر د خپلو توکو نه تېر شول ځکه مالو د برېښنا مالیه و ټکس زیات شوی و دا به کوچني کساره اما نور به افغانان به مجبور شي چې نور هېوادونو سره بدیله لارې پیدا کړي سوداګري او نور هېوادونه کلیوال هم دي او کاڼي هم لري ټول دننه به خلک په دې ته اړ دي چې په خپله تولید صنعت کارخانه فابریکه په لاس کې ونیسي دا باعث پرمختګ د افغانستان وای شر به ځکه په خیر ما باد دا شر پاکستان جو کړی د موږ په خیر ده په بنا یو مولوي علما راځي دا ټول ایسای ورته وایي څه وکړي د لوبې برخه ده ادرس بدلوي دننه پاکستان کې ستونزې پیدا شوي دي بنا پر غلط سیاستونو د پنجابیانو مختلف اقوام را دي شوي مختلف ډلې تپلې حضرت عمران خان پلویان ټکېږي هلته غټ بخار ده ځکه د چین را ورسره پانګونې کړي د دغه مخنیوي دپاره داسې ځان نارامه کوي سیاسي بعضې شخصیتونه چې هغه د پاکستان د پالیسۍ خلاف دي د هغه تارګېټ کوي په ټوله کې نور غواړي د دغه ادرسو ګډوډۍ بې ثباتۍ و د نظمۍ په منځ کې داعش ډلې تپلې راولي او تیرې کې مرکزي اسیا ته ایران چین په خبر ده تر دمې پورې 3 دقیقې فرصت لرو دغه پوښتنه هم وکړم بیا به ورځو دمې ته دا چې پاکستان کې یو باور دا هم دی چې د سیاسي ګوندونو یا په ټوله کې د دیني عالمانو راټولول په یو ډول باندې د عمران خان د ګوند کمزوري کولو لپاره کار کیږي فکر کوئ واقعیت هم دا دی که نه پوځ غواړي په یو ډول باندې مشروعیت ترلاسه کړي نه دا د عمران خان مسله او دا رئیس جمهور یا لومړی وزیر یا سیاسي شخص لرې کول ثابت کول زنداني کول اتاتورک کول دا عادي مسلې دي هلته ډېرې صحیح دي د غرب په خلاف که څوک کوم چارواکی عمل کوي د واکه لرې کېږي که لږ په نور مقاومت کوي یا هغه ثابت کوي یا یې بندي کوي او که ډېر بیا نو بغاوت یې زیات څه یا وزني چورهیي دا ټول سوي دي ضیاءالله کو که بنظیر برکو که بل و دا کارونه کېږي دوی لوی اهداف نو لري نوې پروژې لري پاکستان په پروژو باندې آباده په دې افراد معیشت کوي دا پوځیان پیسې او که جګړه نه وي لکه په نړۍ کې چې جګړه نه وي نو امریکا ښایسته کوي همدغسې په سیمه کې چې بې ثباتي نه وي پروژې نه وي د پاکستان د جګړې دریچه وضع نه کړي او جګړو ته لمنو نه وي دا بیا پیسې له کومه کړي نه سعودي بیا پیسې ورکوي نه ناتو ورکوي نه غربي نړۍ د بنا دی خو نه کارخانې لري نه فابریکې لري او نه داسې کوم نفوس هم له جغرافیې نه زیات ده قرضدار هم ده مشکله اوبه هم نه لري معدن هم نه لري زراعت هم ډېر ښه زراعت نه ده نو بنا دا خو مجبوره ده چې همدغه پروژې دې مخې ته وړل او په دې باندې پیسې اخیستل او کمیشن اخیستل دي نو دا وضعیت ده دا علما چې دي دا ټول جعلي دي دا ټول جوړ شوي هلته هغه عالم د دین څخه خلاف دی پاکستان د پالیسي یا واقعا شریعت غواړي پلی کړي هغه په هغه ورځ باندې وزن یو پلمه پلمه ورته جوړي هلته وزل ډېر ساده خبره ده بندي کول ډېر ساده او اسانه کار ده دغه مولانا فضل الرحمن یا نور علما دي مثلا اشرفي ده او بل ده دا د سبا یوه خبره کته پورته وکړي دا بیا نور نه پرېږدي همدغسې زرهاوې وزیر دا غزني نو بنا دا اصلا سیاسي علما دي جوړ کړي دي اصلي عالم هلته نشته اصلي یو وطن پاله وطن پرست سیاستمدار هلته قطعا ژوند نشي کولی زه وایم چې عیسی اوس نن سبا د غرب په مټ باندې او د سعودي او دوی په پیسو باندې سیمه وسپاري په دغسې یو حالت کې چې یو څه موده وړاندې بیا په افغانستان کې هم دیني عالمانو ناسته ترسره کړه او 15 فتواوې صادرې کړې چې له هیواد څخه او دغه راز د اوسني نظام څخه ملاتړ پکې فرض بلل شوی و دغه راز باید افغانان نورو هیوادونو کې پوځي فعالیتونه ونه لري او د دې ترڅنګ په ټوله کې پر یووالي باندې د مسلمانانو ټینګار شوی و که راځئ پر دې بحث وکړو چې په دغسې وضعیت کې په پاکستان کې د دیني عالمانو ناسته په داسې حال کې چې تاسې وایئ چې دوی واک او رسوخ او اثر نه لري په څه معنا کیدی شي ګورې په افغانستان کې که علما راټول سوي دا خو خپله د افغانستان کې د علماو حکومت ده طالبان عالمان د دین دي دا خپلواک هېواد ده خپله پرېکړه یې وکړه په چا یې غرض ونه کړي
نه دا ویل چې په بهر کې به موږ حمله کوو یا به بهرنیانو ته سیاست ټاکو یا څوک لیکو یا مثلا ګیلې او ګزارې ونه کړلې شرطونه یې کېنه د سیاسي انتخاب به لري حمله کوم یا دا کوم خپله پالیسي خپل حکومت یې جوړ کړه له ما راټول کړه کېنه ورته ویل چې راځئ پرېکړه وکړئ چې موږ څه وکړو په خپله کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ کې دوی یو مشوره ورکړله قاطع کوم حکم ونس حکم خلق ته رهبر ناست هغه ورکوي پلاکۍ کابینه د اجرایي حکومت ته موجود ده علما ویل چې موږ بهر له افغانستان نه چاپ ملک مداخله او جګړه نه کوو جهاد معاد هم نه کوو دننه ناس خپل حکومت خپل چارې سمبالوو پاکستان علما خو چې کینی یا عیسی په امر باندې دلته خو د عیسی امر یا مثلا استخباراتو دا خو نه خو امر راټول کړي هلته چې کینی بیا په بهر ملکو باندې خبرې کوي پالیسي او سیاست بهرنی بل ته ټاکي اخته ګواښونه هم کوي بیا وایي چې یو انتخاب وکړي یا ټي ټي پي انتخاب کوي او یا اسلامباد انتخاب کوي خو که ټي ټي پي ته وایي چې پاکستان نه د افغانستان دا بیا که درسته ده نو پراټکه پر د موږ خاوره ده او دا د موږ نه پر دي بیا نو د موږ بیرغ ته اجازه ورکړه چې پراټکه پورې پر راپاسي او خپل حاکمیت لرې کړه بیا موږ پیږو سمبالولي پیږو تنظیم و ترتیب پیږي او که وایي چې نه دا خاوره تا اشغال کړې فلحال بیا نو ټي ټي پي خو د تا څانګه په 2000 کال کې تا جوړه کړله په 2014 کال کې ازرې ولسوالۍ د لوګر ته رالېږلې هغه وخت کې دا خبره نه وه چې د افغانستان په کونې چاره کې مداخله ده بیا اوس که چیرې موږ ته وایي چې راسه ټي ټي پي تنظیم و ترتیب کړه یا یې مه راپرېږده یا یې پرېږده دا وکړه نو خو معنا دا ته خپل اقرار کې ستا تراټکه پورې د موږ خاوره ده بیا نو ته او که بیا خاوره نه منې نو بیا نو مداخله دې موږ په چاره کولی که دا خو یې تا کار خپل سمبال کړه خپل مال او خپل نفر دی خپل تنظیم دی خپل خپل ولایت کوي په د تورن کرښه مهندس خان ته تا ورکړی په دواړه خواو کې سپاهي ناست ده ځان ته اتومي طاقت وایي پوځ لرم قدرت لرم بیا دا ټي ټي پي څنګه راتېرېږي افغانستان ته ولې راپرېږدې که چېرې افغانستان ته راځي او ته کره شواهد او اسناد لرې بسم الله راویښه چې ورسې سپاهي د افغانستان ورسې را پیدا یې کړي غلط ادرس ورکول ټي ټي پي په ټوله کې او 15 نفر نه زیات نه دي مطلقاً کنټرول د دوی لاس کې دي وزیرستان نه یې واخیستله پرز مشرف په وخت کې چې دوی ته 100 میلیونه ډالر یې غوښتل چې ما د افغانستان په جګړه کې ناتو سره مرسته کړې کله چې ورنه کړله همدا ټي ټي پي ته سوات او بونیر او کالام او ډیر او چترال تر کومه ځای پورې نوغاره پورې ورسول کله چې 8 میلیونه لاس کې ورکړل پرز مشرف ته په 4 ورځو کې د کریم حکیم الله مسعود په مشرۍ باندې ټي ټي پي ټول لاړل وزیرستان کې جایز کړل آیا دا کنټرول د پاکستان نه و نن سبا ماشومان د سیمې هم په دې منځ کې پاکستان څه کوي ماري صاحب دغه پلمې د پاکستان په څه معنی تعبیرېدی شي هغه مسایل چې تاسې واضح کړل او په ټوله کې اسلامي امارت هم وخت نه وخت دغه مسایل همدا وایي چې هغه څه چې د کرښې هغې طرف دی پړی پر پاکستان نه ده چې د خپلې بام واورې په بل چاره واچوي دغه پلمې په څه معنی دي د پاکستان دا پروژې لري سیاست کې خلک ادرس بدلوي بل ادرس ورکوي ټول خلکو پام د میډیا د نړیوال د ټول یوې خواته کوي دلته بل کار دی دا ادرس ورکوي هله ترهګر افغانستان کې دی هله تورستان دی زه جنګ کوم جګړه کوم مشکل ده سوله کوم مذاکرې کوم په دې باندې ټول مصروف کړي دننه ګورې ساعت عمران خان سره څه کوي داعش او دې ډلو سره څه روان دي نورې مختلفې ډلې راوستل دننه پاکستان کې هلته دغه حزبونه آرامول او د غرب برنامه پلي کول سیمه آرامول امریکا ته لاره جوړول چې باګرام ته راسي سیمې ته راسي پوتین ته دردسر جوړول یو خواته د هغوی بیا لویو برنامو کې د اوکراین جګړه ده دې خواته د چین د اقتصاد مخه نیول د تایوان مسله ده هلته د خاورې میانه او د غزې او د فلسطین مسله ده دلته نور خلک مصرفول جنګ و جګړې جوړول له سعودي ولدوی سره په همکاري باندې
یوه لوبه روان دلته ایران هم سرلوبې کوي. په داسې حال کې چې پاکستان په دومره ګڼو مسایلو کې ښکېل دی مارج صاحب، فکر کوئ په دغه پالیسۍ، په دغه چارې او په دغه سیاست کې بریالی دی؟ فعلا خو بریالی دی، کامیاب دی، ځکه د هېڅ وخت پاکستان نه ماتېږي تر هغه چې غرب ونه غواړي. پاکستان اقتصاد هېڅ وخت نه خرابېږي تر هغه چې غرب خراب نه کړي. دا اوس مالیه او قرضدار د له مختلف بانکونه په همدغو پروژو په همدغو کمیشنو باندې خپل قرضونه هم خلاصوي. کوم جنګ جګړه په پنجاب کې سوې ده، ټول مشران د ټولو ترهګرو ډلو په شمول د ټي پي پي په پنجاب او په لاهور کې ناست دي. بارم جنګ جګړه ټول په بلوچستان کې ده، ټوله جګړه په پښتنو سیمه کې ده. مړه کېږي همدا کسان، وژل کېږي همدا هغه پوځ چې مړ کېږي، حمله پرې کېږي هغه هم پښتون یا بلوچ دی، بلوچ په سیمه کې. هغه پولیس باندې چې حمله کوي هغه هم یا پښتون دی یا بلوچ دی. خپله پنجابیان آرام ناست دي، خپل ژوند کوي، کامیاب په سیاست کې، په جګړو کې. ځکه وظیفه هم دا ده، شیطان دنده څه شی ده؟ شرارت. په خپله وظیفه کې کامیاب ده، شر جوړوي، خلک ګمراه کوي او فساد جوړوي. عین پاکستان دا کار کوي. دنده همداسې نه په خپله نه کوي. که سبا دغه دنده ترسره نه کړي، پاکستان به تر منځ ځي، بیا نو هند خپله خاوره کړي، افغانستان خپله خاوره. دوی په دې باندې پیسې دا کار کېدونکی ده. نو دغه لپاره دوی روان دي دغه سیاستونه. اوس په کار څه شی ده؟ سیمې هېوادونه په دې پوهېږي، هند او ایران په دې پوهېږي، غرض نه پکې کوي. هند په یو ورځ باندې پاکستان له منځه وړي مکمل. دا ثبوت یې په 1901 کال کې په بنګال کې اوښ د 93,000 پوځیانو یې جامې ویستلې. نو اوس باندې غرض نه پکې کوي. هیڅ چې دا د یو غرب ایالت ده، غرب پرې ولاړ ده، پالیسي او سیاست هم دا ده، بنا خپل تدابیر نیسي. ایران په دې باندې پوهېږي، ولې ایران باندې دا غرضونه نه کوي. تیار بلوچان هلته هم سلطنت سیستان زایدان کې بلوچان دي، په سالت کې بلوچان دي. نو بنا ایران په دې باندې پوهېږي چې دې شاته غرب ولاړ ده، غرض نه پرې کوي. موږ باید خپل تدابیر ونیسو، لکه دا اوس شروع دي تدابیر. هېڅ وخت دلته باثباته، مقتدره، باقوته افغانستان او حکومت دوی نه غواړي. افغانستان کې همیشه مخالفین د حکومت تقویه کوي. ګورې یو مثال زه ورکړم، د کومنستانو مخالف کله چې کومنستان ته راغلل، یا داود خان د کومنستان په مړ کودتا وکړله، دوی افغانه جوړ کړل. همدغه مشران طالب څټې بوتله ریګن سره یې کېنول، کارتر سره بخښنه غواړم. همغه جینه کارتن راغله، جنرال بابر ټول تنظیم او ترتیب کړل، پیسې د دنیا راتللې له سعودي ولادیره 10% په دوی غلامان مصرفولې، 90% دوی ځان تاسو ځان تر اتمو تر آبادۍ ورساوه. مانم کله چې همدغه د مجاهد په نوم د اسلام په نوم باندې چې مجاهد د جهاد کپا کلمه دغه واقعي خلکانو دغه رهبرانو طالب چې د مفسرین خله دا اعتراض سره حکومت ته جنګ جوړ کړ، دوی په خپل منځ کې سره واچوله، وطن او کابل وران کړ. دلته امر وکړ پنجاب د خلکان چې دي دا ټول په دغه نېشنل پارټي او عوامي پارټي ټول دا جذب کړي. یعنې په دا خو بیا دا په بل نوم راټول کو، دا مخالف دي اشرارو دي، هغه ټول جذب کړل. هغه تصادف خلکان دشمن نه و، د کارت او زینین جوړ نه و چې بل دوی سره مخالفت کوي. چې کوی کرا اروپا او امریکا ته ځان کوي کنه انتهایی د پرچمیان نه جذب دوی سره خلکان جذب کړل، اما هغوی ته لاړل. دا ټول اروپا امریکا ته راغله، ټول د محمود خان اڅکزي په تنظیم کې و، او دغه د ایمل خان او ولی خان دوی په تنظیم سره ټول صحیح و. ولې دا کار یې کاوه؟ تر پرونه ته مخالف یې بیا ته جوړ کړ. بیا راغله د جهادي رهبرانو په منځ کې اختلافات جوړ کړل. اختلافات په منځ کې ټوله شتمنۍ د افغانستان ته ویوړله، اردو یې اعلان کړله، اوسیامونه یې لوټ کړله، تر هډوکو پورې ویوړله، وسپنې یې ویوړلې، وطن یې وران کړ، تاریخي ابدات وران کړ. خصوصا د پښتنو تاریخ او ابدات ته انتهایی تاوان ورساوه. مارج صاحب وروستۍ پوښتنه هم دا کوم، پښتون مسله باید چپ سي چې د کوزې خوا پښتانه خپل پلار نیکه وطن ته رانسي. دا مشکلات جوړ کړه. کله چې بیا هغوی لاړل جمهوریت راغی، د همدغه جمهوریت پر وړاندې هم له طالبانو سره کومه کام له امریکا سره د کراچۍ نه تر کابله پورې ټول اکمالات د ناتو دوی کول. ښه مارج صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، وخت کم دی، تاسې هم بیا خپلې خبرې کولی شئ، راغونډولی شئ. دا چې په ټوله کې هغسې یو ګاونډی چې په خپله سیاسیون یې، په خپله ځینې ګوندونه یې تر څنګ د دې دیني عالمان یې وایي چې په دغه تېرو 88 کالو کې له هېڅ افغان حکومت سره دوی جوړجاړی ونه کړ، نه هم سم لار او سم سیاست وکاروه. فکر کوئ چې اوس مهال افغانانو پاکستان پېژندلی او بالاخره
څه ډول پالیسي باید مخکې ورسره یوسي؟ لنډ ځواب که ولرو. بالکل اوس پالیسي د پاکستان واضح او روښانه ده. له 14 کلن د پورته ماشوم تر بوډا پورې ټول په دې سیاستونو پوهېږي. بنا توصیه هم دا ده، مشوره هم دا ده چې افغانان باید نور خپل تدابیر ونیسي. هغه طالب څټې جاسوسان د پاکستان د آیسای او د نورو هېوادو په افغانستان کې په عام محضر کې د اعدام ګرفتار دي کې اعدام دي کې چې نور د بهرنیو پالیسي د بهرنی سیاست د بهرنی خبرې ته رانه دا اوس ته ګوره من افغان هستم، من افغان نیستم، من دا هستم، من دا نستم، دا کیسې له کومه کېږي؟ ولې څوک په تاجکستان کې نه وایي زه تاجک یم، زه نه یم. ولې په ازبکستان کې نه؟ هویت ده. ټول تقریبا 4 هېواده قومي ملي هویتونه، ځکه یو غړ قومونه جګ شوي مملکتونه جوړ کړي 100 کالو مخکې. هغه ته نه دلته ولې دا شی اوس ګوره په دې اخر کې د بلوچستان یو مشهور سیماني میلاد وته وزیر اعلی وکړ څوک هغه اعلان وکړ که تاسې د موږ په چارو کې مداخلې کوئ، لارې بندوئ او دا کوئ، موږ هم په افغانستان کې د افغان نه یم دغسې پروژې جوړوو. یعنې دا هم د هغوی برنامه پلان ده. قومي اختلافات په افغانستان کې جوړوي، تنظیمي جنګونه دوی په افغانستان کې جوړ کړه. همیشه چې حکومت ورته کېني چې اقتدار ته رسېږي، مخالفین ته دوی ملاتړ کوي، راولي دلته شر جوړوي، جنجال جوړوي. نو بنا بس ده تدابیر باید ونیول سي. دغه همسایه ته باید قطعا نور د دوستۍ د ورورۍ لاس ونه کړي او هېڅ وخت تر هغه چې نړیوال داسې تضمین ضمانت موجود دی چې شورای امنیت قطعنامه پکې نه وي، نور په دې اعتبار کول اصلا اشتباه ده او غلطي ده. خپل دننه په افغانستان کې اتحاد، ملي وحدت، ملي ګټو ته کار کول، خپل اقتصاد رغول، له نورو هېوادو سره تجارتي او سوداګري اړیکې د ځمکې د هوا لار نه تامینول، دا د افغانستان په خیر او په ګټه. ځکه پاکستان نه د دوستۍ د ورورۍ هر یو ورته خطاب کړی ده، مګر دوی دا کار نه کوي ځکه اجازه نه لري پروژې هېواد. ډېره مننه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی عزیز مارج. تاسو